د تکبیر دغه نارې په خوست کې د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو په پار ترسره کیږي. خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو په پار غونډه ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا تیر 1403 کال کې 1000 زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي او سږ کال به تر 15000 پورې نوي زده کوونکي جذب شي. نن د 1404 تعلیمي کال د پیل لومړی ورځ ده او تیر کال ته په کتو ساکول موږ د اټکل د مخې تر 15000 پیره اټکل کړی دی چې 15000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدارسو ته د جدید شمول په موخه جذب کړو. ورته وخت کې د ولایتي ادارې مسؤلین بیا دا د افتخار ځای ګڼي چې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن له منځه تللی دی. دوی همداراز دواړه برخې د هیواد د پرمختګ لپاره اړینې بولي. الحمدلله زمون دینی او عصري دواړه ادارې دغه اسلامي ادارې دي د اسلام او د وطن دپاره په ګډه باندې کار کوي. زمونږ موخې اهداف زمونږ هر څه سره یو دي یو به وي. زمونږ د جهاد دور پالیسي هم دغه وه چې زمونږ عصري او دیني تعلیمات یو تعلیمات دي. سیالي کوو د نورو خوست کې زده کوونکي بیا نوي ښوونیز کال ته هیلهمند دي چې د دوی ټولو هغو ستونزو ته به رسېدنه کیږي چې په تیر کې ورسره مخامخ وو. تدریس خو دا د زده کوونکو لپاره ډېر مهم دی. باید په لوړه سویه تدریس وشي. سره کم چې ښوونځیو ته مهمه وي زده کوونکو ته ضروري وي باید دوی ته همداسې تدریس وشي. والدینو څخه هم دا غوښتنه ده چې کوم ماشومان چې د تعلیمي عمر یې پوره کړی دی دوی څخه هم دا غوښتنه ده چې د اړوند نږدې مکاتبو کې شامل کړي تر څو د افغانستان د ولس لپاره د یو ښه تعلیم او تربیه جوګه وګرځي. د معلوماتو له مخې خوست کې ټول ټال 1209 دولتي او غیر دولتي تعلیمي نهادونه شتون لري چې تر 3 لکو پورې زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.